دا د الله د حکم تابعداري او که خواهش ته نه قتل. حالانکه فرشتي د نور د رڼا نه جوړي دي، د اور نه رڼا ډیر اعلی شی دی. اور مادي شی دی او رڼا خو غیر مادي شی دی، او رڼا بهترین شی دی. اور څه شی دی؟ هغې دا ونه وي چې موږ د رڼا نه پیدا یو، د نور نه، او دې د اور نه پیدا دی. هغې کبر ونه کړه، د خواهش اتباع ونه کړه. الله تا د یوې سجدې حکم وکړه، موږ دله دوه کوو. نو پروردگار فرشتو له څونه لوی مقام ورکړ. مفتو کې جنتونه، مفتو کې د الله ګاونډ، مفتو کې د الله استازي، او مفتو کې رب العالمین لوی نه ولا دوزخ شته او نه په خدای قهر او غضب شته، او چې د خپل خواهش اتباع وکړه خدای پاک ذلیل او رسوا کړ. نو د روجې غټه فلسفه دا ده چې الله وایي کوه، زه به د خپل خواهش اتباع پرېږدم او د الله حکم به منم. حضرت آدم علیه السلام چې دنیا ته راغی بچي به کېده. نو هغه زمانه داسې وه چې مخلوق خو نو بس یو آدم علیه السلام او یو بیبي او بیبي حوا. دې په سرندیب کې کوشش وی د سریلنکا چې وته وای، او بیبي حوا په جده کې راکوزه شوې ده، او د دواړو ملاقات د عرفات په میدان شوې ده. عرفات معرفت پیژنګلو ته یو بلې پیژندلې، او بیا په مزدلفه کې دواړو یو بل سره هغه د خاوند د ښځې چې کوم تعلقات یې هغه برابر کړي. دغه مبارک ځای نه ځکه خلک چې حج ته لاړ شي نو د حج احکاماتو سره تعلق لري. که عرفات ته لا نه حج یې نه کېږي، او چې مزدلفه پرېښوده نو حج یې نقصاني دی. نو بچی به پیدا کېدل، او د الله قدرت داسې و چې یو ځل به یو هلک پیدا کېده او یو جینۍ به پیدا کېده. نو بیا به کال پس 9 میاشتې پس بل هلک او جینۍ پیدا کېدل. زمونږ په دې خلکو کې دا مشوره ده یو دو بچي به سار کېدل، دو ماښام. دا دروغ دي. ځکه څنګه چې اوس د انسانانو اولاد په کومه نیټه کېږي په هغه نیټه به کېدل. صرف دومره وه چې عمرونه یې زیات و. 1000 کاله عمر و د حضرت آدم علیه السلام، څه لږ غوندې کم. ځکه 80 کاله خپل نوسی داود علیه السلام ته بخلی، نو 80 کام 1000 کاله دي، نو په 1000 کالو کې به څونه بچي پیدا کړي، او بیا په دې 1000 کالو کې به د بچو نه څونه بچي پیدا کړي. بس دا یو و چې په یو ځل به هلک او جینۍ پیدا کېدل، او وروسته به بیا برغونې هلک او جینۍ پیدا کېدل. نو د نکاح مسله وه. اوس خو ضرور د خور نکاح په خپل منځ کې منع ده، حرامه ده. هغه زمانه کې خو بل څه بغیر د رور او خور نه. نو شریعت پکې یو پابندي کېښوده چې دا یو کال کوم برغونې پیدای، د دغې جینۍ به د دې بل کال د برغونې هلک سره نکاح کېږي، او د دې بل کال به د برغونې جینۍ به د هغه 13 کال د برغونې هلک سره نکاح کېږي. ګوره دلته بیا دې کې څه فلسفه ده؟ اوس به بیا وایي چې دې کې څه فلسفه ده؟ که کال مخکې کومه جینۍ ده هم خور ده، او چې دا سره پیدا ده ده هم خور ده، نو هغه کال مخکې جینۍ سره د 2 کلن هلک نکاح کېږي، او د هغه خپل پیدایشي برغونې ورسره نه کېږي. دا ولې؟ دا بیا خپل خواهش به پرېږدي او د الله خواهش به منې. الله وایي داسې کوه، او که ته وایې نه زما خواهش خو داسې وایي، نو بیا د خواهش ومنه او الله دې ونه منه. ګوره د انسان لوی عبادت دقه ده چې ته خپل خواهش او سوچ وروسته کړې او الله ومنې. بس غټ عبادت دقه ده. نور الله زمونږ په عبادت څه کوي؟ که مونږ دا ټول مخلوق دا داسې عبادت وکړو کوم عبادت چې فرشتې یا رسول الله مبارک کړی دی، نو د الله بادشاهۍ کې مونږ یو ویښته برابر زیاتې نه ګو راوځو. او که دا ټول مخلوق داسې د الله نافرمانه شي لکه ابلیس چې نافرمانه دی، نو د الله په خدای کې د ویښته برابر کمې نشي راوستی. زمونږ عبادت پای نه د خدای لوی زیاتیږي او نه په پرېښودو لوی کمیږي. دې کې حکمت دا دی چې زما اډر منې او که اډر نه منې. ما درته وختي مثال درک. نو دا د الله یو اډر او حکم اتفاق ته ګوره د قابل کله چې کم خور پیدا شو هغه خشته و ښکلې و، او په بل کال کې چې بل رور حابیل نومو هغه سره کومه خور پیدا شوه هغه هغسې ښکلې نه وه، بد شکله نه وه، خو هغسې نه وه لکه څنګه چې هغه مخکنۍ خورې. نو حضرت آدم علیه السلام چې دې څنګه لوی شو د نکاح قابل شو، نو هغه د شریعت د حکم متعلق د الله د حکم مطابق فیصله وکړه. قابل ته یې ویې تا سره چې کومه برغونې خور ده دا به د بل لور حابیل ته په نکاح کو، او حابیل سره چې کومه برغونې خور ده نو دا به تا ته په نکاح کو. ګوره هغه خواهش وچلو. دا دویم خواهش دی. لومبي ابلیس وچلو، دویم نمبر په مخ د ځمکه دو چلو. د آدم علیه السلام د کوزېدو نه پس
وی نه اور عقل وی دا زما خور سره زما مناسب د چې نکاح چې ځکه ما سره برغونی پیدا ده او حابیل پیچه او خپله خورې پیشه چې چا سره کومه خور پیدا وي هغه سره دې نکاح کوي. آدم علیه السلام وی دا خو ستاره ده. الله څه وی؟ نه وی ته بابا ده د پاره کې زر په پلار الزام ولګه. دا نه چې ګورې د خدای حکم نه منم، بابا دا حابیل د وخت د هغه پره کې زما دا خور به زه په نکاح کوم خشته ده او پیش او خپله خورې پیش. نو قانون به دا چې یو مسله به داسې پیښه شوه نو قرباني به وکړه. نو چې د چا قرباني به قبوله شوه به په حق او چې د چا قرباني به قبوله نه شوه هغه به په ناجیز او د قربانۍ طریقه به څه وه که چا به ګډ حلال که قرباني به که نو ابه په یو غر باندې یا په یو موړه کې خود نو اور براغی که دا قربانی به قبول و نو اور براغی دا بر اسمان نا اگر به غنڈو سوزم. کچا با غلا قربانی خیرات کولا نا بیم په یو موړه باندې په یو لور ځای کې خاودا نو اور براغی ناغه به اسوزولا دا بر دې نه خو چې د ما قربانی او صدقه قبول شو او کدا بر نه به اور رانغه او دغه شی به اون سوزو دا بر دې دلیل چې دا قربانی قبول نه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اے زما امتیانو دا اللہ شکریہ ادا کے گورے. حضور پاک وی زمانہ مخ کی چی سمر امتون تیر شوی دی دا غی صدقہ با اور خوڑا او یا اللہ زما دا امت کمزورتیات او قتل او عاجزیت او قتل نو زما صدقہ با یو مسلمان صدقہ با بل خوری اور بے نخوری. دا اللہ فضل او کرم باس اوس به زمونږ صدقه غي صدقه به دا نه وه چې تا به خوړه هغه به خوړه هغه به خوړه اور به راغی او ختمه به یې کړه او چې اور به رانغې نو دا به د عدم قبول د نشوالي د نه قبول نښه به وه. اوس وی الله زمونږ ضعف ته وکتل او زمونږ کمزورتیا ته وکتل چې مسلمان غریب دی کمزور دی نو ستا صدقه به اور نه خوري بل مسلمان به خوري. وی دا الله شکر ادا کوي ټول وایي الحمدلله. یو مسلمان چې صدقه وکړي وری نه خوري بل مسلمان یې خوري دا هغه خور یې خوري دا غرور یې خوري رشته دار یې خوري غریب یې خوري مالدار یې خوري. صدقه مالدار او غریب دواړه خوړی شي ښه. یو زکات او صدقه فطر. زکات به غریب له ورکې صدقه فطر سرسایه چې ورته وي دا به غریب له ورکې او اسې صدقه چې دا موږ ورته صدقه وایو دا د مسلمان د خوشحالولو دپاره نو دا مالدار له م ورکولی شي او غریب له م ورکولی شي. ته پہ صرف اللہ خوشحاله او یو مسلمان پہ خوشحاله دواړو سره مفاهمت چې ورته وایي دواړه پہ راضي کړل. نو دا قابیل چې ده به غلې کار کو ځمکه به یې کرله دا کارونه تقسیم شوي او چې دا کم حابیلو نو ده به ګډان او چیلي او دا ساتل ځکه د دواړو ضرورت دی. نو دا حابیل لاړ او د پخپلو ګډانو کې یو اعلی خشته ښکلی ګډ وکته چې کوم مزیدارو او هغې حلال که او یو موړه و یو غرو د هغې د پاسه یې کېښه او دا قابل دې لال پخپله غله کې سخا غله وکته چې کومه بېکاره وه او هغې راوړه په یو غر د پاسه یې کېښوده فیصله خو یې کړې وه اور راغې د حابیل هغه ګډې وسوځو او دا قابل هغه غلی و نسوځوله. نو د قانون مطابق آدم علیه السلام ورته ووی چې د حابیل په حقه دی ځکه د هغه قرباني قبوله شوه ګډې اور وسوځو او دا قابل دا په حقه نه دی ځکه د هغه قرباني قبوله نه شوه د هغه غله اور ونسوځوله. فیصله په دې وشوه. دغه ګډ الله بیا چې قبول که جنت ته ورسو او په جنت کې لویده او بیا چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې کم ګډ حلال کړی دی نو علما لیکي هغه ګډ جبریل علیه السلام راوړه او ابراهیم علیه السلام ته مخې ته کېښوده او هغه حلال. نو بجلیګر مولوي صاحب وی د هغه ګډ هغه غوښې چې وخوړی وي هغه به دا تپوس کوم. زموږ حضرت مفتی صاحب مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه نه چا تپوس وکړو وی بجلیګر مولوي صاحب وایي چې دا هغه ګډ غوښې چا وخوړی وی هغه بجلیګر وخوړی وی دی به په موقع موجود وي مونږ خو نه وي هغه نه تپوس وکړې ده به خوړلی مونږ ته زر پته ده چا خوړلی. کتابونو لیکلی دي چې هغه د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د ګډ غوښې د مکې مکرمې فقرا او مساکینو خوړلی دي چې کوم فقیران او مسکینانو نو هغې هغه غوښې خوړلی دي.
مولانا بجلیگر صاحب هم غریب بیمار دی، اللہ دی ولا شفا ورکړي. بهر کیف پتاو لګېده چې قابل په حق نه دی او حابل په حق دی. اوس قابل په هر صورت د خپل خواهش اتباع کول غواړي، حالانکه پکار د اول دا و چې پلار هم دی او پیغمبر هم دی آدم علیه السلام، چې د هغه خبره یې منلې، ځکه یوازې پلار نه دی پیغمبر هم. نمبر 1. دویمه خبره دا و چې کله قرباني ضرور قبوله شو او ستا قبوله نه شوه نو ته پناجی دی، بیا هم د پلار خبره ومنه، دی مو نه منله. آدم علیه السلام راغی بیت الله ته حج، چې دا حج به وکم الله ته به سوال وکم. دا بیت الله شریف ته چې سړی ځي که نه، نو لوی مقصد یا حج یا عمره ده یا طواف، دا درې لوی مقصدونه دي چې سړی حج وکړي یا عمره وکړي. ځکه حج هم بل ځای نه کېږي بغیر د بیت الله شریف نه، او عمره هم بغیر د بیت الله شریف نه بل ځای نه کېږي، او طواف هم بغیر د بیت الله نه بل ځای کې نه کېږي. دا درې غټ مقصد دی، او د دې درې غټو مقصدونو نه علاوه پکې نور واړه مقصدونه هم شته. هغه بیت الله شریف ته نظر او کتل. زمونږ باباجي یو ځل چاته تپوس کو هلته کې وي څه عبادت وکړم، هغه ورته وی هلته هغه عبادت وکړه چې پاکستان کې نه کېږي، چې دلته کې مې عبادت کېږي او هغه دلته هم کولی شي. ټیک ته چې هلته به قیمت زیاتي، د دې د عبادت قیمت هلته زیاتي، خو هلته هغه عبادت وکړه چې هلته کېږي او دلته نه کېږي. مثلا سړی د قرآن شریف تلاوت کوي نو دلته هم ثواب دی، هلته هم دی، ټیک دلته به ثواب زیاتي منم. 2 رکعاته نفل کوي سړی، دلته هم کوي هلته هم کوي، نو دلته به ثواب کمی هلته به زیاتي. خو که هلته د تلاوت ونه کړه دلته خو یې کولی شي که نه، که هلته د 2 رکعاته ونه دلته خو یې کولی شي که نه. اوس طواف کې هلته کېږي دلته نه کېږي. کله کې دې دا پاتې و خو یاره بیت الله یو 2 رکعاته پاتې و، زه دلته به وکړم، یاره یو ختم مې 2 وکړل، که 3 مې هم کړی وې، زه هلته مې ونه کړه دلته به وکړم. لیکن دا چې طواف مې ونه کړه دلته به وکړم کولی شي نه. عمره، طواف، حج او بیت الله شریف ته کتل، بیت الله ته نظر کول، دا هم لوی عبادت دی. رسول الله مبارک فرمایي وی روزانه په بیت الله شریف 6 رحمتونه نازلېږي، 6 رحمتونه. وی په دې 6 رحمتونو کې کم انسان چې طواف کوي 80 په هغه نازلېږي، او چې کم سړی ورته مونځ کوي 40 په هغه نازلېږي، مونځ چې ورته کوي مخامخ. 80 په طواف والا، 40 په مونځ، او چې اسې ورته ګوري نو 6 رحمتونه په هغه نازلېږي. نو بیت الله ته نظر کول دا هم ګورې لوی عبادت دی. زمزم اوبو ته کتل دا هم عبادت دی، چې سړی د زمزم اوبو ته ګوري، دا هم عبادت دی. د مور پلار مخ ته کتل دا هم عبادت دی، او د یو عالم سړي مخ ته کتل دا هم عبادت دی. دا څو څیزونه چې هغې ته کتل عبادت دی، مور پلار، عالم، د زمزم اوبه او بیت الله شریف، دې ته کتل عبادت دی. دارنګې د رسول الله مبارک مخ ته کتل دا هم عبادت دی. نو دا څو څیزونه هغې ته کتل عبادت دی، یو پکې بیت الله شریف دی. نو غټ مقصدونه عمره، طواف او حج دی، او واړه مقصدونه سری د بیت الله دتلو، چې سړی ورته نظر کوي ګوري ورته، یا سړی ورته نفل کوي مخامخ، او یا سړی هلته د الله نه سوال او دعا کوي. دا هم په مقاصدو کې یو مقصد دی. قرآن شریف کې الله دعا چې کوي دنیا و آخرت به دواړه غواړي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الاخرة من خلاق. باید سړی وی ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخرة من خلاق، یا الله مال دنیا راکړي، یا الله مال دنیا راکړي. وی د دنیا وغوښته آخرت کې زمونږ شو. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بعض سړی وی الله دنیا کې خوشحالي راکې، خپل جون، او په آخرت کې خوشحالي راکې، او د جهنم د اور نه الله آزاد کې. چې دا درې دعاګانې کوي، دنیا غواړي، آخرت غواړي، د جهنم د اور نه آزادېدل غواړي. الله د دې خلکو صفتونه کړي. یو کال حج ته تلو، نو دا سوراب احمد اجي سیب دي دام را سره. نو زمونږ سره یو ملګری دی، زمونږ د کلي یو ملګری دی. نو هماله راغی ما ته وی چې مولوي صاحب یو ناشنا شی مې ولید. وی ملتظم کې دا ولاړې مو زمانه مخکې یو پنجابي دی بوډا. ملتظم یو قیمتي ځای دی، د دعا د قبلېدو
دا ملتزم نه بهترین ځای بل نشته، د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه ردی نه بهترین ځای بل نشته. د بیت الله مبارک د دروازې نه د حجر اسود پورې چې کوم ځای الله دې مونږ تاسو بار بار بوتلی. نو ملتزم کې زمانه مخکې ولاړ دی بوډا بابا وې دو په شاته ولاړ، نو هلته کې دا قانون خلک ځان له ځای ګوري، او چې بل سړی ولاړ نو خلک ولا شاته پوي چې د دې خوا چې اوس ما ته ځای پرېږده، خو یو ځای ته چې دغه ځای ته سړی ورورسېږي بیا بل چاته ځای نه لګېږي. نہ بوڑھا لگیا دے پا اردو کی لگیا دے اے اللہ تو بڑا کریم ہے بڑا مہربان، او دا اللہ صفتونه کوي او جاړي جاړي جاړي. دا ما دا مرګري وای ما وی چې یاره بس ودرېږه، دا دې چې کومه دعا کوي دا به خامخا قبلېږي، ځکه د الله صفت د دعا نه مخکې د الله صفت چې کوي نو په دې دعا بیا وروسته کوه نو قبلېږي. لګیا د الله صفت کوي، یو قدرت او یو نوم په جړه سر دی چغې وای وی ما چې که خیر دی دا دعا وکړي که نه نو خامخا د بخښنې دعا به کوي نو دعا پسې امین وی. بس ما له دا هم ډېره ده وی چې دا ښه د الله صفتونه کړل تو بڑا کریم مهربان او بوډا سپینګري هم دی. نو بیا وی په جړه کې اے اللہ مجھے ایک نوجوان خوبصورت بیوی عطا فرما. وی ما وی چې په دې شاده لو دل تر باندې بیت الله خوا کې راکېدم او ریګمال لیکم چې خدای دې بې خوباسه تا ته ګوره او خوبصورت ته ګوره، خپل شکل ته مګوره قد غواړي خوبصورت او نوجوان د غلاتیو کالو نوجوان خوبصورت بیوی غواړي. خوارشه که جنت ته غوښتې وي دې ځای کې درکودونه دې ورته وجړل چې بل دې څه غوښتې وي دلته کې. نو بعضې خلک ورې صرف دقه د دنیا دعاګانې کوي، ښځه غواړي او مال غواړي او دولت غواړي. داسې به نه کوې. دنیا ټیک ته ګوره قرآن شریف کې الله وایي دنیا هم غواړه آخرت هم غواړه. دنیا کې ستا جون دی، نبی علیہ السلام مبارک به فرمایل یا الله وی دنیا کې زما جون دی دا امره لخکا او آخرت ته مې تلل دی الله غمره لخکا. یا الله دنیا را لخکا احسن ما د دنیا خکا التي اغه دنیا فيها عيشي چې پاره کې زما جون دی. نو چې جون دی په کوم شي کې داغه خواله بغواړي، دا نه جګر یوازې آخرت بغواړي، نه دنیا کې ستا بچی دی مال بغواړي د حلالو کور بغواړي خجون بغواړي او آخرت بغواړي دعاړه بغواړي. نو د بیت الله د تلو په مقاصدو کې یو مقصد دا دی چې هلته دعاګانې وکړي. نو حضرت آدم علیه السلام راغی بیت الله له چې راشه دلته وجاړه دعاګانې وکړه.